بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو، تاسو ګورئ افغان انلاین او زم ستاسو قربا سید عدنان شاه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم. د 2 نه تر 4 پورې زموږ روزانه ستاسو سره تړونې دغه ملګرتیا، دغه مینه او دغه ستاسو فیډبیک د خپرونې د کامیابۍ باعث دی او یقینا مونږ هم کوشش کوو، هڅه مو دغه ده چې څومره هم کیدای شي چې د خپرونه تاسو ته چې کوم دی نو یو ځانګړې خپرونه خو دا خو مونږ کوشش کوو چې دغه ستاسو سره د دې فواید هم چې کوم دی شریک کړو. بهرحال روزانه راځو او څه موضوع هم وروړو ځان سره، موضوع سره چې کوم دی نو کوشش کوو چې د خاورې نه پیدا، د دې پښتنې خاورې نه پیدا داسې کوم نومیالي، داسې خلک، داسې هنرمندان چې هغه د دې خاورې نه پیدا وي او د دې خاورې خدمت کوي په مختلفو طریقو سره. هغه هم ادب د لارې هم چې کوم دی نو مونږ هم هڅه کړې چې 13 هفته هم د ادب د لارې هم ملګري چې کوم هغه زیات مرکه شوي، کوشش مو دغه وه، هڅه مو دغه وه چې دغه چې کوم سیکټر دی دا خصوصا لږ د میډیا د نظر نه، د شیشې نه چې کوم دی نو لږ لرې پاتې شوی دی. د دې راوچتول داسې دي چې لکه د پښتو د ژبې چې کوم زه به وایم چې ستون یو پلرې چې کوم دی نو د هغې ته مضبوطوالی ورکول دي، وده ورکول دي، ژبې له وده ورکول دي، دغه خبره ده. همدغسې شاکر صاحب وایي چې پښتو خدمت مونږ نه کوو بلکې پښتو زمونږ خدمت کوي. د دې پښتو د وجې چې کوم دی نو زمونږ په نړۍ کې یو داسې ځانګړی حیثیت دی چې په ښه کامونو کې زمونږ اولنی نوم راځي. دغه مو هڅه ده چې دغسې خوندورې خبرې، دغسې ښې آیډیاز او دغسې چې کوم د انسان، د یو کامیاب انسان په ژوند کې اتار چړاو او چرته یو پوینټ ودرېدلی چې هلته انسان بالکل نا امیده شوی او هلته نه پاسېدلی او هماغه سټرګل چې کوم دی نو تاسو سره هم ډسکس کول او بیا د هغې په ژوند کې چې کوم د کامیابۍ کوم رازونه دي هغه هم تاسو سره شریکول چې کوم زموږ د نوي کول دپاره چې کوم دی نو باعث د زه به ووایم چې یو خو ډیټرنینګ پوینټ او یو ورسره چې د نوي کول دپاره د کامیابۍ او د روښانه مستقبل یو ښه ګایډلاین تاسو ته مخې ته کیږي. دغه مو هڅه ده. نن بیا به خبرې کوو، ستاسو کالز به هم وي، ستاسو فرمایش به ني او ستاسو رایه به هم پکې شریکوو. د خپرونې حصه به وي. هغه مینوال ته ریکویسټ دی چې کوم مینوال فرمایش کوي هغه د فرمایش نه کوي، هغه د فرمایش ځکه نه کوي چې 4 نه 5 بجو پورې آلریډي چې کوم دی نو ستاسو سندرې چې کوم دی نو هغه چلیږي. مطلب 4 نه 5 پورې چې کومه ګنټه ده هغه د سندرو ته مختص ده. د شپې 9 نه 11 بجو پورې هم چې کوم دی نو سندرې هم چلیږي. نو تاسو کوشش کوئ چې کوم مینوال زیات دې سیز ته انټرسټ لري، پکار ده خو چې کله موقع مناسبت سره به کیسه کوو چې موقع په یو موضوع باندې لګیا وي نو په هغه موضوع به راسره نظر ساتئ. که میلمه یي نو د هغې چې کوم فیلډ وي د هغې تر مخه به تاسو سوال کوئ. دغه مو درته مې هغه احتیاطي تدابیر چې کوم دي نو هغه مې درته ښودل. نن به خبره کوو او نن به خبره کوو د هیلت حوالې سره. د روغ صحت الله تعالی ډېر لوی نعمت دی او په هر حال کې شکر ویستل پکار دي، ځکه چې د انسان په وجود کې د کچه ګوته په دې کې هم معمولي د دستنې غونته کې داسې که د چا خبره پکې معمولي غونته کې نقص پیدا شي یا لږ زخمي شي نو پوره وجود ورسره ناکلاری او دغه احساس انسان ته احساس راځي انسان ته چې الله تعالی مونږ روغ رمټ ښه صحت یې راکړی، ښکلی انداز، ښکلی وجود، ښکلی شکل او بیا ښکلی اخلاق او بیا ښکلی خبرې. الله تعالی مونږ ته هغه حیثیت مونږ ته راکړی نو مونږ د الله تعالی چې کوم دی نو شکر ادا کړو په هر حال کې، په هره لمحه چې به یا غفرانکه چې به الله تعالی دې زمونږ ته چې کوم مونږ باندې کوم احسانات کړي دي د هغې بدل خو مونږ نشو چکولی، خو په دغه چې انسان شکر ادا کړي. شکر چې کوم دی نو دا ډېر بهترین څیز دی. زه به وایم چې هره لمحه
شکر ویستل ځکه پکار دي چې څنګه مې کیسه وکړه چې د انسان د یو وړوکي غونته کې زخم نه د وړوکي غونته کې نقصان نه د انسان پوره جسم ناکلاری. بهرحال نن په هیلت به خبرې کوو، نو په دې هیلت او د ادب د لاره هم د ادب څانګه به هم چې کوم دی نو ورسره به ډسکس کوو. او دغه مو یو هڅه وه چې د صوابۍ د خاورې نه بیا یو داسې زه به یم چې زلمی چې هغه راسره به ناست دی، نن به ناسته لري او د کام خدمت کوي. او خدمت مونږ یو څیز ته ګورو او بیا هغه خلک وایي چې دا خو پیشه ده. نو پیشه خدمت دی او خدمت دغه دی چې ما په ژوند کې ستړي کړي دي، ستړي مې کړي دې دپاره مې کړي چې زه زما په ذهن کې، زما په سوچ کې او زما ښایست کې یو ویژن زما پروت دی چې بھئی زه به دې مقام ته رسم. او هغه سوچ، هغه ویژن، هغه ستا د وړومبي ورځې ستا د سوچ نه هغه څیز شروع شي چې بھئی ما اراده وکړه. او هغه اراده چې کومه زما اراده یو سر ته رسي او زه منزل ته رسېدل غواړم او هغه منزل ته ورسوم، بیا هغه لیول ته زه خدمت کوم. نو که زه هغه زما پیشه ده نو هغه زما خدمت دی. ولې چې زما نه ولس چې کوم دی نو فایده اخلي، زما د ولس چې کوم دی نو هغه زما د دې کوم سرویسز ورکوم هغې نه ولس ته فایده رسي. زما ځکه جو مریض ته دوايي لیکم نو هغه زما خو تجربه ده، هغه زما پوهه ده او زه دې مریض ته چې کوم دی نو دغه ورکوم، هغې ته د ښېګړې دپاره د هغې د روغتون دپاره د روغتیا دپاره زه د هغې سبب جوړم. بهر په دې به خبره کوو. نن راسره ناست دی ډاکټر شاکر رؤف صاحب چې کوم د صوابۍ د خاورې سره تعلق ساتي، هومیوپیتھک ډاکټر دی. ډېر خلک په انګریزي دوایانو باندې یقین ساتي، ډېر خلک په هومیوپیتھک باندې هم یقین ساتي. دواړه څیزونه دي. الله تعالی په هر یو څیز کې د شفا واچي، هغه شفا ورکولو والا دی. بهر نن را سره چې کوم ډاکټر شاکر رؤف صاحب ناست دی، دوی سره به خبرې کوو. ادب لاره هم خوښه کړې ده چې د ادب د لارې د خپل د ژبې د کلتور د ثقافت د پرمختګ دپاره هم هلې ځلې کوي او ورسره چې کوم دی نو خپل پیشه د ډاکټرۍ چې هغه هم ورسره نباوي. دغه به په دې باندې خبرې کوو. موسم بدلون دی، ورسره ځینې بیماریانې چې کوم دی نو هغه انکریز شوي دي، ځینې بیماریان راغلي نو په هغې به هم خبره کوو. دې نه علاوه هم داسې پیچیده څه مختلف بیماریانې چې د هغې د مشورې دپاره به هم ډاکټر صاحب نه به اصلاحینه د هغې چې کوم تجربه د هغې نه به دغه کوو، مستفید کیږو. په دې به راسره تاسو مونږ سره ملګرتیا کولی شئ د یوټیوب پاڼه افغان ټي وي، د دې نه علاوه زمونږ د ویب پاڼه افغان ټي وي .tv او زمونږ د فیسبوک پاڼه افغان ټي وي آفیشل. په دې درې وړو زمونږ خپرونه کتی شي د سمارټ ټي وي په ذریعه 104 او چې کوم خارج کې مسافر په نړۍ کې کوم ګوټ کې ژوند کوي نو هغوی د جادو بکس د جادو نیټورک په ذریعه سره مونږ سره ملګرتیا کولی شي. ما سره زمونږ خوږ ورور شاکر صاحب، سلامونه. وعلیکم السلام. بور شوی خو نه ډاکټر صاحب؟ نه جی نه، ما خو دومره لویه کیسه وکړه خو هغه د تمهید تړل هم ضروري خو هم وکړل جي چې زموږ سامعین ته هم پته ولګي او ډېر خوشحاله شوم ستاسو سره په ملاقات باندې. ستاسو مې ډېره مننه کوم چې تاسو موږ له ټایم راکړو، موږ هم راوغوښتو، دور عزت هم راله راکړو. الله مو خوشحاله ساته، الله مو خوشحاله ساته. لاله دا راته ووایئ چې صوابۍ کې پیدا شوي؟ صوابۍ کې پیدایش دی. صوابۍ کې کوم ځای کې پیدا شوي؟ یار حسین ډاګې سره وړه غونتې یو بانډه د سپرونه کلی دی. څه نوم دی؟ سپرونه کلی. یار حسین سره؟ یار حسین ډاګې سره. یار حسین ډاګې سره. صوابۍ کې 4 کالو راسې زم راځم خو دا مې نه دی اورېدلی، کېدای شي تلی مې هم ورته. دا د ډاګې یار حسین ډاګې سره بالکل خوا کې ډاګې یادېږي ځکه چې دا وړه غونتې بانډه ده، اوس خو کلی شوې دی، مخکې بانډه وه سپرونه. صحیح او په ډاګې یادېږي. صحیح. ډاکټر صاحب تعلیم دې چېرته نه کړی دی؟ خپل د کلي نه م کړی، د دغه پرایمري لیول نه یو نارمل کورس سره تعلق ساتم. صحیح. نو د پرایمري ګورنمنټ سکول نه ګورنمنټ سکول نه تعلیم کړی دی. صحیح. د هغې نه پس ډاګې های سکول نه چې کوم دی نو میټریک کړی دی، د هغې نه پس بیا د کالج لیولو ته ووتو پېښور ته.
خوشحال خان میډیکل کالج ته. سمه ده. او د هغې نه پس په اخرني 2 کاله ما په خیبر هومیوپیتیک میډیکل کالج کې سبق لیدل. صحیح صحیح. او هغې سره بیا پس نوکرۍ باندې وم. د هغې نه پس بیا اسلام آباد ته راشفټ شوم. صحیح. اسلام آباد بختور دی دې ته دعا شوې چې څوک راځي دلته بس بختور خو جي ټول علاقې دي او زمونږ دپاره هم اسلام آباد هم ښه دی خو خپله کوره او ګله کوله خپله کوره ګله کوره خپل وطن خپل وطني بهرحال که هر څومره دومره وخت تېر کړو اوس ښه پکې هم خوشحالي یو خو خلک هم قدر عزت کوي موږ هم د خلکو قدر عزت کوو خپل کامیره ته د هغې حجرې د جومات ناسته د محلې د کوڅې د هغې کامیره ته مخصوصېږي هم جومات هم حجرو سره یاري ده زما کلکه د پښتو سره یاري ده جی نو هغه کامیره ته مخصوصېږي بهرحال نور د الله فضل دی شکر دی دلته خو خپل وخت تېرېږي په هر هفته کې خپل کلي ته هم ځو دا نه چې کله م پرېښې دی همغه سره هم کوو ورسره اوسېږي دلته لکه اوسېږي جي طرف ورکې اوسېږي صحیح صحیح واده به دلته کړی واده مې کلي کې کړی دی خو لکه شفټ شو ماشومان دلته کېږي خو ځان مو ښه ساتلی ما مینهوال ته وایم زلمی دی را سره داسې دا مشورې د خلکو ته ورکوو چې د دې راز څه چې یو انسان لکه ژوندی اړې ژوندی هغه مونږ خدای چې په دې عمر کې راوړو سنت اکثر له مینهوال وایي داسې خبرې کوي لکه چې هغه پوخ عمر بوډا سړی وایي داسې خبرې کوي داسې خلکو ته مشورې ورکوي که نه ورکوي؟ عدنان صاحب شاعران خو د خپل ټایم نه مخکې بوډاګان کېږي چونکې زه شاعر یم ادب سره تعلق ساتم شاعران ډېر سینسیټیو خلک دي تاسو ته پته ده د خپل ټایم نه مخکې بوډاګان کېږي بهرحال کوم چې هلکان دي نو زه به 1-2 خبرې دي ته په دې باندې وکړم چې د کومو خلکو ګراونډونه آباد دي د هغې هسپتالونه شاړ دي سمه ده سمه ده د صحت راز هم دا دی چې هغې کھیل کود کي ایکسرسایز کي ګیمونه کي که هغه په هر لیول باندې کي کار څنګه خو چې ګیم کوي چې د چا ګراونډونه آباد دي د هغې هسپتالونه شاړ دي نو د ټول نه د صحت خبره خو دا ده چې کم خوراک بازاري خوراکونه نه د کور خوراک او په نیمه خېټه خوراک دا د صحت نه زبردست چې یو انسان ځان فټ ساتل غواړي هغه دی چې کم دی کم خوراک پي مرچکي مسالې دا کم چې د بازاري خوراکونه ده او د کور ساده سبزیانې دقه دې استعمالي د غوښو نه د دې څیزونو نه د ګډانو نه چرګانو نه د دې نه پرهیز ګډ به نه خوري نو بس چې څومره کم خوري دومره به د هغه چې کم دی نو صحت ښیږي وایي نو ګډ خو جوړ دی چې انسان به خوري که نه کله کله خیر دی او عادت به نه جوړم عادت به نه جوړوي او کله کله خیر دی خو اکثریت چې کم دی ګورئ کومه خبره چې تناسبه لږ ځای اسلامي طرف ته هم لاړ شم د حضور صلی الله علیه وسلم سبزیانې ډېرې زیاتې خوښوي او د هغې هغه دا دی چې کومه تازه سبزي راشي د ړومبي موسم کومه تازه سبزي راشي نو په هغې کې د بیمارو اکثریت چې کم دی ډېر زیات کم وي او د انسان وایټل فورس هغې سره سیوا کېږي د انسان وایټل فورس هغې سره سیوا کېږي نو پکار دی چې موږ تازه فروټ چې کوم نوي راغلي چې کله به ټایم تېر شي هغه خوراک نه دی پکار اینډ ته چې کله ورسي موسم په ختمېدو شي هغه نه دی پکار او دغه شان د سبزیانو چې کوم موسم په تېرېدو دی هغه نه چې نوې نوې کومې سبزۍ راتلل پکار دي هغه خوراک پکار دی د غوړو استعمال انتهایي کم برګرې دا خوا دې خوا بازاري سمه ډېره خورو که نه ښه دي بس چې د دې نه پرې دي چې انشاءالله دا صحت راز دی کمې خبرې دی که دا ټولې مونږ کې شته دی او د زړه د سکون سره هم یو تعلق ساتي دا خبرې چې زړه جمدي انسان چې کوم دی خوشحالي هر څه نو هغې سره هم دی او هغه چې کوم دی وړه ژوند دی به څنګه ساتو دا به دا څنګه چل هغه به جي د الله په ذکر ساتو سمه ده او چې څومره مونږ د الله ذکر کوو استغفار وایو او په خپل روزمره زندګۍ باندې چې کوم دی نو مونږ نظر چې ور ماسوتن چې سم کړي دي سکو صحیح پریویو پکار دی او جی نو د هغې سره به چې کوم دی نو انشاءالله تعالی زما په خیال چې بوډاتوب نه راځي که جسماني سره لږ ډېر رام شي خو د انسان ذهن او زړه جم دي ډېر ژوندی او جی سمه ده سمه ډاکټر صاحب دا راته چې هومیوپیتیک لاین دی ولې بای چایس یا بای فورس دا خو 100% بای چایس و جی ښه جي ډېر ملګري او ډېر یاران دوستان او ډېر تقریبا بیمار شوي وم 2-3 پېرې د میټریک لیول باندې ډېر زیات بیمار وم زموږ په کلي کې بیا یو وړوکې غونته کې ډاکټر هومیوپیتیک
هغه سره مشوره هغه سره ټیک نشم بیا زموږ یو کزن کېده تر زویم کېده نو شیرا کې سلوګن دی هغې راته سلګډي ټریټمنټ د هغې بس د هغې د علاج نه متاثره شوم امال چې نورې سپه نه کوم هومیوپیتیک وکړو او خو په شوق نه انګریزي او هومیوپیتیک د دواړو کې څه فرق دی مطلب بنیادی فرق څه دی مطلب خلک دي که نه فار ایگزامپل ماته دوه ډاکټران دي یو انګریزي ډاکټر دی یو دغه دی هومیوپیتیک والا دی زه دې دواړو کې څه فرق کولی شم چې علاج وکړم نو دواړو ښه کېږي دل خو دواړو نشته دی الله تعالی شفا ورکولو والا دی خو دواړو کې فرق څه دی بنیادي فرق دا دی چې هومیوپیتیک ډاکټران چې کوم علاج کوي هغه د مرض نه کوي هغه د مریض کوي د انویسټیګیشن کوي کم ټیسټونه کوي هغه فارمیلټیز برابري چې مریض مطمئن شي دا مشي حالان کې د خبرو سره سکار نشته نه الټراساوند سره نه ای سی جی سره نه ایکس رے سره دا هغه د مریض په خبرو باندې کې سمپټمز باندې کې علامات دي دا غي مقصد دا دی چې د موږ ورته وایټل فورس وایو چې موږ هغه سټیمولیټ کو چې کله په هغه کې ګډوډ راشي انسان بیمار شي د کم ځای نه راغلی دی درې څلور قسم څیزې دي سورا دی سپلس دی سایکوسس دی په انسان کې کم یو ډسټرب شوی دی د څه په وجه دا مسلې راغلي دي نو موږ د هغه د هغې علاماتو مطابق علاج کوو الوپیتیک ښه علاج دی یو زبردست علاج دی حالانکه موږ ته خو به ځکه ښه نه ښکاري چې زموږ نه فیلډ جدا دی حالانکه د هغې خپل فیلډ دی په خپل فیلډ کې ښه ایکسپرټ ډاکټران شته دی ښه خراب په هر یو فیلډ کې شته زموږ دی کې هم شته په هغې کې هم شته دی او د تنګ نظرۍ نه موږ کار نه اخلو چې کوم کار د هغې هغه موږ په خپل هغې ته ریفر کړو چې بهې دا کار دا ستاسو دی دا ستاسو وکړئ دا زموږ د وس او بنیادي فرق دا دی چې هغې د مریض علاج کوي د مرض علاج کې موږ د مریض علاج کوو هغې به ټیسټونه ته ګوري بیا تاسو ته نه ګوري تاسو ته نوره څه مسله ده بس هغه خو که هلته کې چې کوم دی نه انفیکشن راغی تاسو ته انټي بایوټیک میډیسن ولېږي موږ د انفیکشن دپاره میډیسن ورکوو نه موږ به تاسو نه تپوس کوو چې بهي دا څنګه چل دی دا ولې کېږي تا باندې سر خوږې ولې راځي څه حادثه سر شوی وه ګزار د خوړلې څه چل شوی هغه ستاسو نه به سمټم معلوم سوچونه کې غم در باندې تېر شوی دی خوشحالي در باندې تېر شوی ده بیا د هغې دپاره الګ الګ میډیسن دي جدا بیمارېږي د هغې نه بیا جدا جدا میډیسن دي هومیوپیتیک یو ډېر وسیع علم دی ډېر زیات وسیع علم دی هغه نه دی تقریبا په الوپیتیک په لحاظ سره دی کې په زرګونو دوایانې سیوا دي او په هر یو خبره د مریض په یو خبره یو دوایي بدلېږي سمه ده د بعضې خبرې آخري خبرې ته راځم بعضې مریضي که نه هغې سره میکینګ ډیسیژن پاور نه که نه یا په خپلو خبرو باندې د هغې پاور نه یقین نه کنټرول نه نو که زه یو خبره کوم چې داسې دي زه یم چې نه داسې نه دي خو ذهن کې مې وهم څیز راسي هغې سره بیا څه کوئ هغې له هم د دقې مطابق موږ دوایي نه ورکوو یو خو د هغه له چې کوم دی نو ټایم هغه مریض له موږ ډېر زیات ورکوو ګپ شپ سره ډېر لګو خبرې اترې کوو هغه په دې خبره مطمئن کوو چې ته که مړومبۍ خبره وکړه دا ستا صحیح ده ته بیا په هغې باندې سوچونه دغه مه کوه چې یاره دا کار داسې وکړم کوم ډیسیژن دې واخېسته بس هغه واله بیا هغه لږ غونته کې سټیمولیټ کړل دي زموږ یو میډیسن دی ناکارډیم ورته وي بس هغه ورته شروع کړي انشاءالله 10-15 دن کې انسان دی یو مریض دی تاسو ته راغم د انسان د جسم شکل فیس صورت دا څیزونه حال وایي چې دې کې دا مرض دی نو پته ته تقریبا چې 50% لګي چې کله مریض کېناست 2-3 خبرې وکړي هغه ته پته ولګي ډاکټر ته یو پوه ډاکټر ته دا پته ولګي چې د دوایو د مزاج مطابق کوم جوړېږي بهرحال بیا نور تپوسونه او د هغه نه کوېسچن چې مونږ خو لاړ شو اکثر له خو ډاکټر داسې وکړي چې زر داسې وکړي یا خېټې له زور ورکړي یا چې کوم دی نو داسې نور داسې پریکټسز وکړي هغه څه وجه وي چې هغه انسان په هغه فیل دا خو د هغې فزیکل ایګزامینیشن دی دا خو خامخا دی دا د هر ډاکټر دپاره خامخا دی خاص کر د الوپیتیک ډاکټرانو دپاره خو لازمي دی چې هغې به دا کوي په هومیوپیتیک کې زموږ لازمي سیز چې کوم دی هغه سمټمالوجي ده سمټمز دي ستاسو په خبرو باندې ساده الفاظو کې به خبره کوو سمټمالوجي مطلب چې ساده خبرې دا دي چې مطلب ستاسو په علاماتو دي چې تاسو به ډاکټر نه خبره نه پټوئ زه انکیس تاسو یو ډاکټر له لاړئ ډاکټر صاحب سره چې کوم دی نو تاسو په سر درد راغلی دی
تاسو ورته چې زمونږ سر خوږېږي هغې کې دي چې تاسو ته سټي سکین وغیره د ایډوایس کېږي یا چې کوم یو نارمل څیز دي ګولې دي ان کیس ما ته پته نشته خو کېدای شي پیناډال تاسو له درکړي سر خوږي دپاره چې په داسې تاسو دوایي شوله استعمال کړئ که بل هم لړو هغه ته څه مسله نه وي هغې ته هم کېدای شي پیناډال ورکړي چې نور څه مسله ورته دغه نه خو زمونږ دغه څیز نشته موږ به تاسو نه 3 4 5 تپوسونه کوو چې عدنان بھائی تاسو باندې سر خوږي د کله نه راغلی دی څه سره سیوا شوی دی څه سره کمیږي د شپې دی که د ورځې دی رایټ سایډ دی لیفټ سایډ دی چې ویده شنی وي چې راویښ شنی وي هم په دقې علاماتو بیا دا ټولې دوایي زموږ چینج کېږي. سمه ده دا خو ډېره ښه خبره ده. کتونکي به هم راځي را سره کتونکي به را سره ملګرتیا کوي 2335153 د ټلیفون به لاره به راځي. ډاکټر صاحب چای به هم ورسره تاسو څښئ له خیره سره. اکثر مېلمه راشي نو هغه زه دومره په خبرو باندې اخته کړم چې هغې نه هغه چای یخې شي بیا ورته دوباره مونږ ګرمو. صحیح ده په دې به بښنه کوئ راته چې زه به خو به خبرې کوم خو ورسره چای به دا هم ضروري دي. زه خو پکې 2 کپ وڅښم 2 ګنټو کې یو کپ زما د 1 ګنټې صحیح ده یو پیمانه ده او د هغې پیمانې مطابق ځو. ډاکټر صاحب نن سبا مختلف مطلب یو موسم چینج کېږي موسم په اړه سره شریک کړي چې څه ځان ساتل پکار دي څه احتیاط کول پکار دي. نن سبا چې کوم موسم روان دی د وایرل ډیزیز کې ډېر زیات راځي انفیکشن کېږي انسان ته. صحیح. بله خبره دا ده چې اکثریت په کورونو کې دننه اے سی لګېدلي دي په ټمپریچر سیوای د دې په وجه باندې او ډایریا راتلی شي ماشومان ته نن سبا ملیریا راتلی شي ټایفاید راتلی شي اوبه ځای په ځای ولاړې دي اکثر زموږ په کورونو کې هم ولاړې. احتیاط پکار دی چې دغه بند شي د ملیریا نه د ټایفاید دپاره د صفایي احتیاط پکار دی د موسم مطابق کپړې اچول چینج کول ماشومان خاص کر ماشومان اکثر زموږ ماشومان بیماری کې په دې وجه چې هغې ته موږ ریډیمیډ سوټونه اچو او د هغې په وجه هغې هغه برداشت کولی نه شي دومره هیټه په هغې برداشت کولی نه شي. پکار دی چې د لیلن کاټن چې کومه نرمه کپړه ده چې ماشومان سره موږ مینه کوو چې هغه کپړې ورته واچو د ډېرو یخو نه د غوړو نه د دې نه موږ پرهیز وکړو. خو عام موسم چې کوم دی نو بس په خوراک کې احتیاط نن سبا ډېر زیات پکار دی. دستونه الټی د عام دي او د تھروټ انفیکشن. سمه ده د دې مطلب تاسو احتیاط وکړو کنه چې د دې سیز نه چې کوم دی نو منه اوس دا سیزونه په انسان لا حق کېږي نو هغه خو ما اورېدلي چې هومیوپیتھیک علاج ډېر سلولی اینډ ګریجولي مطلب په آرام علاج کېږي د دې دا رښتیا دي څه کېږي دا څه کوئ تاسو؟ عدنان صاحب دا ډېرې پخوانۍ خبرې دي او هغه ټایم کې هومیوپیتھیک چې کوم و هغې ته به هومیوپیت وایي اوس ورته هومیوپیتھیک ډاکټر وایي باقاعده ډپلوما ول ورکړي ډي ایچ ایم ایس ورته وي ورپسې بي ایچ ایم ایس هم کېږي سپیشلایزیشن پکې هم کېږي ښه هغه راوتي دي. هغه مخکیني دغه مشران چې کوم ډاکټران والله دی هغې له قدر او عزت ورکړي که څوک پکې مړي خدای پاک دی ورته جنت کې اعلی مقام ورکړي او بهرحال تر هغې پورې چې کوم نالج را رسېدلی بس هغه تر هغې پورې محدود و. اوس خو نوې ریسرچ چې په پاکستان کې هم په فلازینو کې شروع دي کېږي هغه خبرې نشته چې ټمپریچر دی نو بیا ورته مریض 3 میاشتې دوایي خوري بیا به ټمپریچر کور کېږي مری خوږېږي نو 2 میاشتې به دوایي خوري کور کېږي به یا سر خوږېږي نو 2 میاشتې به دوایي څنګه چې تاسو ایلوپیتھیک میډیسن استعمالولی شئ چې پیناډال ګولۍ هم واچوله ټمپریچر عرضي طور باندې یو ګنټې به وله کلار شو دغه شان تاسو هومیوپیتھیک هم که یو پوڼۍ یو ګولۍ واچوله هغه بس تاسو کلارېږي هغه خبرې پکې نشته. ګولۍ پکې که نه پوړۍ سر ګولۍ پکې وي ډراپس پکې وي ښه جي او جي هغه چې ګولۍ هغې دپاسه ډراپس څاڅکي او کوم چې د لانګ ټرم تاسو خبره کوئ چې ټریټمنټ یې لانګ ټرم باندې دی د هغې خبره دا ده چې هغه خو چې کوم سرجري کیسونه دي د ګردې کاڼي شو ساده پښتو کې به ووایي چې کوم د ګردې کاڼي شو رسولی شوه د مزغو شوه د بچي دانې شوه خېټه کې شوه هرنیه شوه پړسوب چې کوم دی دغه کې راشي نو د هغې باندې ټایم خامخا دی د هغې څیزونه داسې دي که چېرې موږ لږ غونته کې سوچ د هغه نه والو د یو خبره ته معمولي غونته کې سوچ وکړو انکیس یو مریض دی هغه د بلډ پریشر مریض دی ایلوپیتھیک ډاکټران چې ورته کوم ایډوایس کوي کوم میډیسن هغه زما په خیال هغې پاره به یوز کوي روزانه به یو ګولۍ چې د هغه بلډ پریشر کنټرول چې تر څو پورې د هغه ژوند دی او د شوګر مریض دی. ټلیفون به اخلو. وعلیکم السلام جوړ په خیر تکړه چل خو برابر د روم څوک او د کوم ځای نه
مردان نه خبرې کې ها رور مې ښه دی که نه خپرونه ګورې لګیا یې صحیح ده څه د دماغو کې راغلي څه سوال جواب دې راغلی که نه اسې تپوس کولو ها بس نور خو روغ یې که نه مردان موسم ښه دی له خیره بس ښه ده چې باران شوی دلته هم باران شوی دی موسم یې خشته کړی دی ښه زه خوشحاله اوسې رور ښه مهربان وعلیکم السلام دا زموږ مینهوال دي دا ریګولر دا تپوس هم کوي چې یاره بس ښې جوړې حاضري لګوي جرمانې دی زه دوی باندې جرمانې بیا لګوم زه غیر حاضري که نه باقاعده دوی باندې جرمانه وي او بس بیا دوی زما جرمانه ډېره خطرناکه وي او به دوی د هغې د بچ کېدو دپاره چې کوم دی نو بیا سلام دعا کوي چې یاره بس پوښتنې راتلو بیا سلام دعا وشي ښه کوم ځای کې خبره زموږ روانه په لانګ ټرم علاج باندې د هومیوپیتیک که موږ لوگوں ته کې سوچو کې یو خبرې ته کې یو مریض د بلډ پریشر دوايانې استعمالي هغه آی تھنک چې هغه به ټول عمر لا هغه خوري ایروپیتیک چې کوم خوري سمه ده پکې دا وکیږي خو صرف دغه لفظ به یاد ساتو السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه دي خیر تاسو ښه مننه کومه څوک دي را سره د کم ځای نه زه چې مردان نه خبرې کوم ما سره ترز ویل یا توتا ښه جي وایه که نه رور څه به وایې څلور بجو نه پس رور ښه مهرباني ما پهله ویلي دي ریکویسټ مې کړی تاسو ته چې سندره نن ما قیمتي کوي که نه وخت قیمتي کو خپرونه قیمتي کوي د ډاکټر صاحب د خبرو نه زده کوي څه احتیاط وکوي سلام علیکم وعلیکم السلام جوړ په خیر څوک خبرې کوي اسحاق خبرې کوي ها ابراهیم د څوک او ظفیر ګل د څوک زه بس خره چې ستا مخکې ملاو شو بس هغې ته نیت به ټیک کړي ښه بس خیر ډاکټر صاحب په نیت هم خبرې وکړي چې نیت هم سم پکار دی اسحاق څنګه قربان ښې جوړې صحیح ذهن کې د څه سوال موال خو نشته که نه ډاکټر صاحب نه یو سوال دی زما چې قسم کوي که نه زما ته یو سترګو نظر کم شي ښه سترګو مخې ته توروالی راځي که نه داسې سټار خو نه راځي تت ښکاري صحیح عمر دې څومره دی رور 23 ساله صحیح ده ښکاري خو نه خو او زما هم زور زما خو 25 سال دی مهرباني خوشحاله اوسې اسحاق را سره او اسحاق چې کوم دی نو مننه یې کوم او د دې مسله به درته وایو څه سوالونه به واخلم بیا هغې نه پس به زه د دې په دې جواب به یو ځای راځو بیا السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه یې روره بس خیر خیریت د رور مې څوک او د کم ځای نه شبیر خبرې کوم د مردان نه شبیر جان څنګه یې جوړ یې الله احسان دې تا په خیر وي مننه کومه قربان وایه څه پوښتنه به لرې یاره پوښتنه خو دا ده چې ستاسو دا پروګرام ډېر مزهناک دی مننه کومه او د ښه معلوماتو کې اضافه کېږي په سړي نړۍ مننه کوم نو بس دغه درته وایو چې دغه شان ښه شخصیت راغواړئ چې زموږ په علم کې ډېره اضافه کېږي مننه کوم قربان خوشحاله اوسې ډېره مننه شبیر جان را سره د مردان نه او مننه یې کوم چې داسې ښه اډوایز هم چې دغسې مونږ د پرسنالټیز کنټینیو ساتو السلام علیکم وعلیکم السلام ستړی مش روغ جوړ په خیر تګړه شکر
دی دا جاکټونه ماکټونه دا دې لر کا ګرمي نه ده ګرمي به تاسو باندې ګرمي کن دلته خو موسم ښه دی دا د ملک یخ دی پهله مې درته ویلي چې بس جرمانې پوره کوي تاسو باندې به باران وشي که خیري انشاءالله د خیره پس اراده شته تاسو د مشرانو دوا ده الله دې پکې مشران خو نه یو کشران یو او الله دې پکې خیر واچي لا د ودې افکارۍ کې مشرې کنه په عمر کشرې افکارې کې مشرې کنه نه مړه افسر خو د دې هغه د چا خبره وایي څه وختون دپاره افسر بیا خو مغه شي نه لا ولې هغه شی دا موږ دوا کوو چې مخبره روانې سمه ده لالا الله م خوشحاله ساته ډاکټر صاحب خبرې دې واورېدې که نه یاره بس اوس مې دغې ډېوې ولګو ښه جي نه مې دي اورېدلي نه دي اورېدلي زما صحیح ده خبرې به اورې او بیا به آخري ګنټه کې بیا به کال کې صحیح ده به ډاکټر صاحب خبرې واوره او قیمتي خبرې کوي نن ته نه فایده واخلئ ټیک ده نړۍ مننه کوم لالا ورا سره او لالا مننه کوم د پېښور نه زموږ اسیم ګل لالا السلام علیکم وعلیکم السلام رور په خیر ټي وي نه لږ لرې شه رور مننه کومه څوک دي را سره د کوم ځای نه زه پېښور نه یم احمد نوم مې دی احمد څنګه قربان ښي خیم تاسو ښي خیر دی مننه څه پوښتنه یې نو را سره شریکه کړه نه نه بس صرف دا یو ګانا مې ستاسو څومره خوښه دا ګانا راته بس صحیح ده ښه 4 بجو نه پس ټیک ده مهرباني احمد قربان خوشحاله اوسې ټي وي ته به اوس ناست یې خو پهله مې ریکویسټ کړی دی چې بھائی سندرې فرمایش به راته نه کوئ 4 بجو نه السلام علیکم وعلیکم سلام زما ورنن شاه څنګه دی یا لکه جوړ بخیر څنګه ورنن شاه دی صحتونه مزاجونه ښه دي شکر د تاسو دعاګانو موسم ښکلی شوی دی که نه ولا موسم ته باران کړی بیګا باران شوی دی ښه بیګا باران شوی دی ها بیګا خو ټول باران شوی زه به صحیح ده بیا خو موسم ښکلی که نه نن شکر موسم ګزاره کوي صحیح ده ډاکټر صاحب خبرې دې واورېدې ولا دوست کېناستم راځه کار نه رالم نن زه رالم اوس کېناستم څو ساعت دی نو کتو چې تا ته ورنګ ښه اسحاق وایي ماته مسله ده وایي د زفیرګل د لاسه وایي په سر مې چکر راځي سترګې مې تورېږي سټار ګري او بس پروزم وایي ناګهان هغه رښتیا وایي دا مرض رانه زفیرګل ته لګېدلی دی ستا عمر خو به 45-50 سالي که نه زفیرګله 50 کاله خو به یې که نه ښه 36-37 کالو به بس صحیح ده ښه جواب به درکو درته ښه مهرباني خوشحال ډېره مننه کوم خوشحاله اوسې ښه وعلیکم السلام قربان خوشحاله اوسې مهرباني خوشحاله اوسې 4 بجو نه پس مهرباني زفیرګل را سره او زفیرګل وایي چې په ما هم داسې چل کېږي ته چې ځان له فروټ خورې که نه نو بیا داسې چل کېږي نو دغسې ځان سره ګاونډیان چې کوم دي نو هغه هم په دې کار خیر کې چې کوم دي شاملوه سلام علیکم وعلیکم السلام هلو خیر خیریت دی څوک دی را سره سنم څنګه ده ښه ده صحیح ده سنم به څه وایي راځو جواب ته راځو او پروګرام پوره اورئ ما ویلي چې نن څه داسې په موضوع خبرې کوو نن د میلمه نه په صحت په حوالې سره خبرې کوو فرمایش نشته ډاکټر صاحب راځو یو خو خبره کنټینیو کوو چې د لانګ ټرم دپاره مونږ د علاج دغه کولو نو خبره مې دا کوله که چېرې ان کیس یو مریض های بلډ پریشر دوايانې استعمالوي
سوره پورې چې د ما علم کې دی نو همدغه ډاکټران صاحبان کوم د سینیئر دي جونیئر دي ایلوپیتھک سره چې تعلق دی جی نو هغه پاره ورته چې هغه به تر ټول عمر پورې څو پورې د زندګي د مکه دوايي نه هغه خوري هغه بلډ پریشر به کنټرولي هغه شوګر دی دا غیر لپاره به هغه استعمالي یو ټایم هو په شوګر کې داسې راشي چې ورته به انسولین شروع کی انسولین یې واچي نو ما هم په دغه سره نسبت سره یو خبره کوله چې هومیوپیتھک لانګ ټرم علاج نه دی صحیح که یو مریض د های بلډ پریشر یو مریض یو هومیوپیتھک ډاکټر له لاړ شي او هغه ورته یو شپږ میاشتې دوايي ولیکي چې یاره دا شپږ میاشتې استعمال کړه او ته به بیان ټیک ټاک پې او د هغې نه پس هغه ته دوايي ضرورت نه راځي او د هغه بلډ پریشر کنټرول شي نه یې تینک چې د ټول عمر د دوايي د خوراک نه د شپږ میاشتې اوږدې نه دي خو زموږ په ذهنونو کې یو خبره ناسته چې دا اوږد علاج دی اوږد علاج دغه طرف ته لاړو چې کوم هغه په ایلوپیتھک دوايانو کې چې هغه د ټول عمر دپاره روان دی صحیح هغه په هغه کې لاړه په نور په تبه په ټوخي کې په زکام کې په دردونو کې خدام دغه سیز دی بعضې کیس د 2 ورځو وي بعضې د 10 ورځو وي بعضې د 5 ورځو وي بعضې د هفتې خو کوم چې د لانګ ټرم دي نو هم هغه مرضونه دي چې کوم کې په ایلوپیتھک کې د دوايي خوراک سره وابسته ژوند دی صحیح خو چې هومیوپیتھک کې علاج کوي نو لازمي خبره چې 2 میاشتې یا 3 میاشتې یا 5 میاشتې شپږ میاشتې دا اوږد علاج نه دی شپږ میاشتې پس هغه د خپل دغه نه وځي مرض نه وځي هغه د ټول عمر لپاره ټیک شي صحیح ده انګریزي نه بیا ارزان هم دی د انګریزي نه ارزان هم دی ښه او د کم ټایم لپاره هم دی زما د خبره مقصد دا دی چې یو خبره خوره شوې ده چې یاره دا اوږد علاج دی پخوان داسې دي هغه خبرې اوس ختمې دي ټیک ده ټیک ده چې کوم جرنل بیماری دي اکیوټ کیسونه دي چې کوم نن سبا کې راشي او د 2-3 ورځو خبره ده نو هغه مکه په 2-3 ورځو کې کور کېږي لیکن هغه خبرې نشته دی لازمي خبره چې د ګردې نه کاڼې بغیر اپریشن وباسي نو چې هومیوپیتھک ډاکټر یو دوايي د زیات اوږد علاج دپاره هغه ته ایډوایس کړي 2 میاشتې ایډوایس کړي سمه آی تھنک چې د 15 نه تر 30 دنه پورې دا وځي صحیح هومیوپیتھک علاج سره د ګردې کاڼې د 15 نه تر 30 دنه پورې وځي صحیح خو بعد ټایم چې ته میسټیک وشي نو 2 میاشتې ته ورسي صحیح دا هغې نه بهتره ده چې میسټیک مریض نه کېږي یا ډاکټر نه اکثر میډیسن کې وشي صحیح سرجنان هم چې کېږي موږ هم انسانان موږ هم کېدي شي نه موږ نه وشي موږ نه بعد ټایم میسټیک وشي موږ د دوايي پسې دغه باندې ملاو نشي علامات باندې ملاو نشي صحیح نو که 2 میاشتو ته خبره ووړي نو د هغې نه بهتره خبره ده اپریشن نه بهتره ده چې دا 2 میاشتې دوایانې وخوري په ځای د دې چې هغه زخمي هم شي او هغه میاشت به دې ریسټ هم کړي د اپریشن نه پس سمه ده ټایم خو پې هم ولګېد سوا پې نه دی لګېدلی صحیح راځو د سر درد ته راځو د اسحاق چې کومه کیسه وکړه د دواړو کیسه وکړه دواړه ملګري دي عدنان صاحب که تاسو ته پته چې دې کار روزګار څه کوي نو دوایانو خو ډېرې اساني ده صحیح دا یو منډۍ کې کار کوي فروټ منډۍ کې کار کوي او چیلۍ میلۍ هم ساتلي دي کلي کې ژوند کوي صحیح دی دا بل چې کوم دی دا هم چې کوم دی لوبې موبې زیاتې کوي کرکټ زیات کوي دی روزګار ګرځي دی کار مار نه کوي حاجي دا کوم چې لوبې کوي دې دپاره ښکلې میډیسن دی جلسیمیم نوم یې دی جلسیمیم 30 کې حاجي جلسیمیم 30 کې دې چې دا لوبې موبې کوي دی د جلسیمیم 30 کې سهار غرمه او ماښام استعمالوي حاجي 3 ټیمه 10 کې سهار 10 غرمه 10 ماښام د ښې کپنې دی راولي جلسیمیم 30 کې دا بل چې کوم منډی کې کار کوي دته ووایه چې دی به ګلوناین راولي ځان ګلوناینم د ښې کپنې په پاکستان کې ښې کپنې شته دی صحیح ده ګلوناینم نومې دی په 30 طاقت کې به راولي سهار غرمه ماښام به استعمال کړي 15 دن دې وخوري انشاءالله دواړه به ټیک صحیح ده اچھی فیکټر څه دی مطلب فیکټر د منډی والا کار چې کوم دی د هغه محنت په نور باندې دی صحیح بوج بوچتي خلکو سره مازغه ډېر زیات خوري راخوري هغه باندې به هغه اثر کېږي د هغې لپاره زموږ سره ګلوناین میډیسن دی صحیح کم چې لوبې کوي هلک دی د ده به بي پي ډاون کېږي صحیح هغه لا جلسیمیم میډیسن سمه ده دا ښه خبره ده دواړو به دوايانې خپلې او دا هومیوپیتھک د دواړه دا هر ځای کې دا هر ځای ملاویږي پاکستان کې په هر ځای کې چې دي دا ملاویږي سمه ده بالکل دا چې کوم نه اسحاق جان او ظفر ګله قربان دا دوايانې یو ځل بیا درته ډاکټر صاحب ریپیټ کړي ما زما خو په دماغو کې نه کېني زما دماغ کمزوري دي کم چې په منډی کې دی ورور دی زما ګلوناین میډیسن دی راواخلي هغه استعمال کړي ګلوناین صحیح په 30 طاقت کې دی راواخلي ګلوناین د پاکستاني ښې کپنې کم چې ګیمونه کې کم رور مې هغه د ځان له جلسیمیم راواخلي په 30 طاقت کې هغه د استعمال صحیح السلام علیکم وعلیکم السلام
هلو څوک دي را سره د کوم ځای نه؟ اکرام خبرې کوم د پېښور نه. اکرام قربان ښې؟ تاسو څنګه یې عدنان بھائی ښې؟ مننه دې کومه قربان، بس تاسو نه به اورو له خیره. جی زه خو ماشوم یم او ما له ګانه ولګوه. ماشوم دپاره ګانه ښه نه ده ګورې. دومره هم نه یم که نه. ښه دومره هم نه. څومره یې دا راته عمر راته ښایه شابه؟ 15 سال. 15 سال. تاله خو بیخي ګانه نه ده ښه. ولې جي؟ تاله یو دوايي لیکو بس هغه استعمالوه، صحیح ده؟ جی 15 ټایمه به استعمالوې، ټیک ده؟ صحیح ده. 15 ټایمه به استعمالوې، ټیک ده؟ ټیک شو جی. او درته ښه یو دوايي، صحیح صحیح. کله کله به ورسره داسې زه د مینهوال سره داسې چار د ښي دی ما زیات برداشت کوي، زه کم برداشت کوم. د الله دې برداشت لږ دغه راکړي چې زه هم زیات برداشت کوم. السلام علیکم. السلام علیکم. هلو هلو مه کوه او ټي وي نه لږ لرې شه، او چې د ټي وي سره جوخت یې یا جوخته یې نو لږ شانته لرې کېږه، اواز یې بندوه. نو دا هم ډېر ساده او دا د ایلوپیتک نه ښه علاج دی چې ستاسو اواز به ډېر ښه راځي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. لږې تیزې تیزې خبرې، لږ ځای بدل که. اوس سم دی. مننه کومه وایه. ما دا تاسو کوله چې دا بعضې ټایم مونږ وخت سټارټ شي که نه مونږ کلي خوراک نه کړی وخت سټارټ شي نو آیا دا څه وجې وي؟ او دویمه دا خبره چې یا مونږ اکثر خوراک وکړو هغې ته به زموږ هضمه رانه شي که څه کېږي دا د دې ماته لږ تاسو ووایي. سمه ده سمه ده سمه ده. عمر تپوس کوو. عمر دې څومره دی؟ دا پرابلم هغې عمر څومره دی؟ سمه 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 ده سمه ده. مننه دې کومه ښه؟ اواز یې کټ کېږي، پوه نه شوم. صحیح ده. ستاسو ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. خو ځای بدلوه، داسې ځای کې ودرېږئ چې هلته نیټورک ښي. دا هم دا ګورې غوږ دپاره نقصان دی چې نیټورک خراب وي خبرې کوئ نو ګورې کیسه ته نه ګډه وډه جوړېدی شي. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم سلام. روح جوړ په خیر تکړه. عدنان شاه څنګه یې؟ خیر خیریت دی. څوک دي را سره؟ حسیب رور یم. حسیب رور حامد. قربان څنګه یې؟ جوړ یې؟ خیر دی، شکر دی، امن دی. وایه که نه څه به وې؟ بس خیریت دی. ښه خیریت دی. یو ګانه راته لګوه. 4 بجو نه پس ورور ښه ورور ریکویسټ مې وکړو ټولو ته ملګرو ته، ما ته ګانې دپاره کال مه کوئ، ګانې دپاره کال مه کوئ، بیا به زه کټ کوم مخې سره چې ګانې څوک کال کوي بښنې سره. او تاسو چې کوم دی نو چې کال کوئ نو هغه داسې کوئ چې بهی ننني موضوع باندې وګورئ چې نن څه دي، پهله خپرونه وګورئ، پس د هغې نه تاسو کال وکئ. نن مونږ خبره کوو، خبره داسې کوو چې ستاسو په ژوند کې څه قسمه داسې د هیلت حوالې سره څه مشکلات دي، څه تکالیف دي، هغې په باره کې مونږ خبره کوو. هغه ډاکټر صاحب را سره ناست دی، د هغې به بیا تاسو ته یو مطمئن جواب درکوي. السلام علیکم. السلام علیکم. خیر خیریت دی. وایا تاسو هم دا وړه ماشومه زما خیال د دویم ځل باندې کال کوي، او ستاسو کال چې په دویم ځل باندې راغو بیا هم خپل ځای نه نه خوځئ، د ټي وي نه لږ لرې کېږئ. او زاره مې شنه شوه، تاسو ته روزانه دغه تقریر کوم، او به دغه تقریر چې کوم دی نو تاسو پته نشته ولې یا خو ما تنګوئ د کس ته داسې کوئ، او یا چې کوم دی نو پته نشته چې نور څه وجه ده. بهرحال کوشش کوئ چې د ټي وي نه لرې کېږئ. تاسو ته هم تکلیف نی، موږ ته هم تکلیف نی. ډاکټر صاحب هغه مسلې له راځو چې کوم کشماله وي چې یاره په نهاره خېټه باندې چې کوم موږ څه خوړلي هم ني، او بیا هم موږ ته چې کوم دا پرابلمس کېږي. السلام علیکم. وعلیکم
جوړ په خیر څنګه دا صحیح دي مننه کومه سوق دی را سره د کم ځای عارف خبرې کوم دي د پېښور نه عارف ورور څنګه ښه جی بس تاسو افغان ټول ټیم ته زما سلام وعلیکم السلام او جی یو څه کې فرمایشي غاڼه دا کوه دا پلی کوي وایا زما هسپتال کې مې موجوده ټیم کې الته کې تاسو سینر ما لګولې ولته پروګرام ګورم کوم هسپتال کې ته मेडिसिन तर तुम्हाला टक्के गमलच म्हणजे तो राम टक्के गम नको तर आता है कम अस्पताल की जजी इबादत अस्पताल के माजर और कम जाए की इबादत अस्पताल के कम अस्पताल इबादत अस्पताल निसाराबाद दर्जम दर पसे खा चितरो टिक दी डॉक्टरानो दा दियारे ने खत्म कम से दर्जम दर पसे ना दर्द में तो ना आला मेडिसिन तक होई दर्द तगोरम से बदरोगेगा नो एम कना दा मेडिसिन दा खपल दर्जी और दा नूर छुट्टी कोम कना सही है बस या होता है जी सही मोस्ट वेलकम दोस्त सब इंतजार को सही मने न कोम रो खुशहाल से सही तो लगे गाना जी दा प्ले के दा माचूं ना सर जा सही सही दा गाना करा राजा समझ الله دې ستاسو صحت تم قرار راولي او سلور بجو نه پس ګوره زه تاسو ته بیا وایم چې په دې عمل وکړئ فرمایشي پروګرام نه دی او تاسو چې کوم دی نو د سلور بجو نه پس چې کوم دی نو سندرې ګورئ او دغه د تاخیري ځل باندې وایم بیا به درته نه وایم بیا به زه کال کټ کوم خو د ملګري په کیسه پکې څه بله ګډه وډه راواغېسته چې زما دغه سیزې پکې راوسته زما نه دوایي جوړه کړو یا داسې مینهوال طریقې څخه خفه کېږو به نه د خپرونې ټایم چینج شوی دی نو د دې مطلب دا نه دی چې دا ټایم د فرمایش دی دا ټایم چې کوم دی نو صرف موږ کوشش کوو چې روزانه یو خو موضوع سره په یو مېلمه سره په خصوصا داسې خبره کوو چې هغې نه تاسو ته فایده ورسي نو تاسو کال کوئ کم ملګري ته تکلیف وي نو د هغې کال به نه میلاویږي نو تاسو د سندرې دپاره کال وکړئ چا ته تکلیف وي د هغې کال میلاو نه شي دا ډېره بیا زه خو یم چې بده خبره ده ډاکټر صاحب راځو هغه د هغې ایشو له راځو د دې عمر سورو د عمر د یوې 22 هغسې 22 هلو وعلیکم السلام ټي وي سره جوخ ولاړې رور ټي وي نه وخوځه اواز دې سم نه راځي او ډاکټر صاحب جواب به راکړي د دې خو مریض چې وکتل شي د هغې یو شان خبرې بهرحال یو جرنل میډیسن ورته د دې کوم انشاءالله تعالی 10 دن استعمال کړي دا مسله ورته بیانې بیا چې خواږې کوم یو هومیوپیتھک ډاکټر وي هغه ته دا میډیسن هم یاد کړي خپل علامات هم که انکیس بیا ورته راغلل بیا دې دغه کړي یا دې استعمال کړي نو بیا ایپیکاک یو دوايي ده د هومیوپیتھک ایپیکاک د هیک اپنے براوالی پاکستانی لس اس کی سار لس غرما لس ما هم پناره به استعمالي درې ټیمه او وسره اناکارډیم یو دوايي ده اناکارډیم سار غرما ما هم په مړه باندې د سره د بدا استعمال کې ان شاء الله تعالی وجه صد سره دا سټمک السر کې دي خجي آی تھنک چې دا سټمک السر ها او چې هغه په مړه باندې هم لګي په ناره باندې هم لګي وجه سي لګي مرچ کی مثالې تیزابیت سیوا شي چې مرچ کی مثالې سیوا شي دا خوراک سیوا شي پرهیز هم ور سره موږ راوي فاین پن وکړي ټي وي आवाज بند کرو हेलो السلام علیکم وعلیکم السلام अदनान भाई अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है वालेकुम अस्सलाम क्या हाल है ठीक ठाक खैर खैरियत है शुक्र है तो बड़े अरसे बाद या अल्लाह खैर आज कैसे तूने डॉक्टर ने बुलाया अपने तो तू सभी पहली बार किया कि मैं डॉक्टर था मैं क्या चल ठीक है दोया આપણે टकराव तो थोड़ा करी ना साहब मीडिया वाला था कम भी होते दो आदमी नु આપણે जंगांदन हां चलो अच्छा नाला लोकल इलाज पे हो जे प्रोग्राम दे वो लोग का इलाज ज्यादा डॉक्टर नल नहीं होंदे उन्हें आदन सानू गोण लाज सी बस एक सॉन्ग सुनी तो दे नाल साड़ा इलाज हो जंदे कितने होते आदन सानू कोई गाना माना ला दो जी बस साड़ा उसने नाल इलाज होंदे बस सानू करार सकून सारा उस नाल आंदे अच्छा गान सुना तो बता
नहीं मैं कहना लोगों का इलाज तो इस तरह नहीं होता और नहीं चाहते कि भाई डॉक्टर से इलाज करिए सी अच्छा हाँ तुसी सुना पिशावर दा मौसम किस तरह है ठीक ठाक है पिशावर का मौसम आज बेहतर है कल अच्छा आज बेहतर है हाँ जी आप बादल आए अभी धूप मेरी चीज ज्यादा नहीं है ना सही 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 तो फिर निहारी तो की प्रोग्राम है बस फिर वो स्वानू तो याद है ना जुर्माने सारे याद हम स्वानू हाँ मैं के जुर्माने स्वानू सारे याद हूं अच्छा क्या पसंद कर रहे हो की पसंद करना तुझे जड़ी जड़ी चीजें ना लेता है सारी मैं लिखी है निहारी आखा है ने हलीम आखा है ने शामी कबाब आखा है ने ना जड़े ते तंदूरी चिकन आखा है तुसा गाने लिखी है ना तीसरा करना कुरानदाजी पास करना इतने जड़ी चीज उनको लेना और खानू बता दो ओ ए तो कुरानदाजी अजी सारी तुसा आखा कि वारी वारी तुसी एक खासो तुसी अच्छा बस ठीक है तुमने रसोई लिखी है ना इंशाल्लाह थोड़े से तैयार जैसे लेकिन तुसी लो बताना अच्छे से तैयार कर दो बस ठीक है वो ऐसी खा लेसी और ऐसा सो कि डॉक्टर साहब बैठे प्रोग्राम तुसी पे देख दियो किस तरह फील होंदा है किस तरह लगदा कि प्रोग्राम दा एक काबिश ने कोशिश नु ते डॉक्टर साहब दी गला नु तुसी किस नजर ते देख दियो एक वैसे तुमने बड़ा अच्छा काम किया देता पता तो देख को सी डॉक्टर से लोग तो प्रोग्राम की वजह से तो रखत को मसली हम लगी खलसी खुदायो का कोशिश दिखा तो हम वार के अल्लाह रिश्ता तो कामयाब की पति प्रोग्राम की दस खा खलक रावा ये बच्चा मसली सहल की दो अलई आगा हल इंशाल्लाह हां और दा कम मिनवाल ची डायरेक्ट कोई जो मुंग ते संदर वला गनो आगे सर बसको और संदर जरूर सकना वो हिसाब से जो डॉक्टर पता न को चुनला संदर लगी जो बा रद्दियों का अभी दा पता दादे लोग जे बिसेया दादे भी दखल और दखेते भी खर्चे दादे भी इलाज से भी जो बकायदा से तरीकीनी और दादे जब वही संदरी दिन और ये है भी तस्वीर कम फारक से में आके भी जब संदरी और कुदरानी पूरी जात से ना ना आगा मरीज हो वैसे को पेट बांधे प्रोतिमा मरीज हां ये क्या होता मरीज का फरमाइश पूरा कि मरीज होगा खैर का नाम गोरस लड़का है खजी आगे दो खबर हो के कना मुंगे शो पंच के वाचुलू आगे वही चिताओ कोरम समा इलाज दे ओबल वही माता संदरा वाला कोई माशूम रा सर जाड़ी अगला करार न वर्जी हां न बजा को खबर है तो चले दाम में चिता तो गोर समा इलाज की पता ही चल गई कि खैर अदनान भाई जगत ता तो फरमाइश पूरा की वाली कि हम समझ जाना तो कम का ना बड़े वड़ू की समझ लगता तो कभी फरमाइश पूरा की ना जरबन लगत जरबन खशी होला नहीं मारे बजावे डाल सही सही ده نړۍ مننه کوم خوشاله اوسئ آباد اوسئ چې تاسو مونږ رايات کو الله حافظ خوراکۍ وا او ډېر ښکلې خبرې وکړې او بس ریګولر زموږ مینوال دي دوه درې ځل دی باندې مونږ جرمانې لګولې دي څنګه مې چې ذکر کولو دا خطرناک جرمانې کوم چې ذکر کولو د خلکو باندې کوم جرمانې एकदम تاسو خو وختي خبر وکړه چې را داسې نه دي خوړل پکا بس ما خو ډېره لاره جوړوله خو جوړه نه شوه هغه دا وه چې لکه ګډان مډان دا خو مونږ په خلکو جرمانې एकदम کبان شو دا اکثر ډاکټر لیکي کنه و یاره نه کوم مونږ ته پکې وروړي بیا خیر دی جی ښه بیا خیر دی بیا خیر دی کوم ته وروړي بیا خیر دی ښه دا بیا خو دا کیسه داسې السلام علیکم وعلیکم السلام رو جوړ په خیر تکړه څنګه چل چل خدای قربان څوک یو د کم ځای نه زمانو شهریار خان نو دغه نه خبره کوم د کم دغه نه خبره کې پیښور نه صحیح ده شهریار جان څه مسله خو نشته کنه نه خځه صحیح ده ریکویسټ مې درته کولو فرمایش بنه کې ریکویسټ کولای شي بس صحیح ده زمانه یې روسه خبرو کې صحیح ده ودی وای خځه ودی وای چابه څنګه غواړې ما ته څه پته ده تا دې رور نه تاسو کنه وای نه کوم کنه حتی شابه خزر که شابه دمه ته زم دما خلم ورته دا غانو وای کنه جنانا پاتې باران دی وش صحیح ده زو وړه غونډه کې دما او د مینه بس بیا راځو تاسو په خدمت کې ډاکټر صاحب را سره ناشته کوشش وکړئ سوال جواب چې څه مسله چې
د ډاکټر صاحب راتګ چې کوم دی نو هغه ځان دپاره قیمتي کوي چې ځکه چې کلینیک ته ورځئ بیا به درنه فیس اخلي او دلته چې کوم دی نو بغیر فیسه دی نو بهرحال فیس به د هغې زه اصولوم خو بهرحال داسې ده چې قیمتي کوي دا وخت قیمتي کوي دا کوم لحظې دي دا قیمتي کوي څه قسمه ایشو وي بلکل ویلی شي او تاسو ویلې چې یاره هغه چې کوم مړه خرابېدلو هغه د دې د وجې کېدی شي چې زیات په معده باندې بوج راشي مطلب د مرشکو مسالو بوج راځي ایسیډیټي سیوا شي او د دې وجې ده چې د موږ خوراکونه عدل بدل کړو سالنې درې څلور قسمه موږ خامخا تیارو صحیح نو یو خوراک پکار دی په یو ټایم باندې صحیح دی یو سیس پکار دی دا سټمک السر کېدی شي صحیح مریض خو لیدلی نه دی خو د تجربې مطابق چې دا سټمک السر کېدی شي چې دې ته دا کومه مسله دا سټمک السر کېدي شي دې له پکار دي ساده خوراک وکړي په یو ټایم باندې یو پخ کړي یوه ترکاري دویم ورسره مسکول نه دی پکار صحیح ده انشاءالله تعالی ټیک ټاک پوره پوخ دښمن د میلمنو چې هغې دپاره تاسو اوس د یو ډش بندوبست دپاره خلکو ته دغه کوئ بهرحال وړه غونته کې دمه ده او د مې نه بس بیا راځو مونږ سره اوسئ